السلام علیکم محترم ورور ته مثلا را لګلې د چې تکبیرات انتقالی معنا دا ده چې د تکبیر اولا نه غیر نور تکبیرات چې څومره دي نو کدا د یو سړی نه پاتې شي نو څه چل وکړي. ټول نه اول خو مسله دا ده چې په دې کې د علماو اقوال شته، خو راجح قول دا دی چې دا مسنون دي. تکبیرات انتقالی چې څومره دي نو دا سنت دي. په ترک د سنتو کې چې د په پرېښودلو د سنتو کې سد سهو نه واجب کیږي، خدا د مقتدیانو د پاره که چرته امام نه داسې کار وشي نو په کار دا دي چې بیا غ امام باندې جهر واجب دی. نو چې امام باندې جهر واجب دی نو هغه نه بیا غ واجب پاتې شي نو بیا په هغه ګورې سد سهوي امام با جهر کوي او جهر به مفرط نه کوي، په استقامت په وی چې څومره आवाज دی او مقتدیان چې دي نو دا به ځان سره په قلار وایي. که مقتدی نه پاتې شو مقصد مقتدی نه وي نو په د باندې سد سهوا نشته او نه پی واجبېږي. ښه دا قول صحیح دی او دا قول راجح دی د علامه شامی رحمه الله په دغه کې په فتاوی شامی کې په اول جلد کې په کتاب الصلات کې مطلب فی تکبیرات انتقالیه هغه کې دا مسله مستقله ذکر کړی دا د راجح قول ویل دی. ښه